قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې د زمینې برابرېدل غواړي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه خو مهم خبر ته. د قزاقستان سوداګریز استازي یاسین طایف د اوبو او انرژۍ وزارت له سرپرست عبداللطیف منصور سره په لیدنه کې د اسلامي امارت له لوري پانګونې ته د لا زیاتې زمینې د برابرېدو غوښتنه وکړه. د اوبو او انرژۍ وزارت وايي په دغه کتنه کې یاسین طایف ارمان په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت وایان مطیع الله عبید په دې هکله وایي چې په دغه لیدنه کې د قزاقستان استازي د افغانستان پر اوبو او انرژۍ د پانګونې خبر ورکړ او د اوبو او انرژۍ وزارت د مشرتابه لخوا د پانګونې د زمینې د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. د اقتصادي چارو شنونکي فردوس څرګنده کړه چې د افغانستان اوبه د دغه هیواد یو له عددي سرچینو څخه دي. که چیرې د افغانستان اوبه کنټرول شي مدیریت شي موږ کولی شو چې د افغانستان له اوبو د برېښنا بندونه جوړ کړو. د افغانستان له اوبو کولی شو چې انرژي هم تولید کړو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي په افغانستان کې کورنیو بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت برابر دی. خو د سوداګریو پانګونې خونه بیا په هیواد کې د سترو پانګونو د پیل لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري د اسلامي امارت د رسمیت پیژندل مهم ګڼي. د صنعت او سوداګرۍ خونې مرستیال خنجان الاکوزی وایي چې زه فکر کوم تر هغې چې سیاسي موضوع حل نشي او زموږ هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي پر پانګونو بندیزونه لرې نشي بهرانیان رزق نه مني او له همدې امله با احتیاط مخ ته ځي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د کانونو د راویستنې او د برېښنا د انرژۍ د تولید په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې، خو تر اوسه دغه لیوالتیا پر عمل نه ده بدله شوې.